نو دا امتحان د دغه دپاره دی چې یو خو دا باعث وي په دې طلبه کرامو باندې چې مطالعه وکړي، کتاب وګوري، سبق ښه زده کړي، غیر حاضري ونه کړي. او بل خو بیا په اوس عصر کې خو بیا ډېر مهم په دې دی چې په طلبه کرامو باندې د بیت المال ډېر خرچه کېږي، ډېر مصرف باندې کېږي. که اوس یو طالب له ټیکې یي دته خو نه معلومېږي، خو مشرانو ته دا معلومېږي. د دې طالب سره به د دې تعمیر حساب هم کېږي په ورځ د قیامت باندې. د دې طالب سره به د دغه چوکۍ چې باندې ناست اوس موږ تاسو د دې حساب هم راسره کېږي. دا استادان چې راته مقرر دي د دې محاسبه هم راسره کېږي. دا کم مصارف چې د بیت المال را باندې کېږي د دې هرې ذرې حساب راسره کېږي. د طالبي دور خو داسې وي د لاوبالۍ دور وي د ځینو طلباو دپاره. نو دا مشرانو دا د امتحان یو طریقه ایښې ده چې یو د خپله دا یو شفقت دی د مشرانو د دې طلبه کرامو سره. د اخروي مسؤلیت اخلاصي، د دنیوي مسؤلیت اخلاصي. علم دا شی نه دی چې په موت دې چاته راسي. دنیا دغه سیم سړي ته راځي. مثلا یو سړی دی ډېر سرمایه‌دار دی وفات شو، ټوله سرمایه او دنیا زوی ته پاته شول، موت دنیا په لاس ورغله. یا یو سړی دی موت په یو خزانه باندې پیر شو، په یو جواهراتو باندې پیر شو، بدخشان ته تللی و د منظرې دپاره دوه قدر لعلې پیدا کړل، موت په لاس ورغله. خو علم موت چاته په لاس نه وځي چې پلار یې هر څونه شملای د علم د زوی ته نه پاتې کېږي، په خپله دا زوی